السلام علیکم دوستانو. زه نورارم دې دغه ته باغ ته، او دا ډیر ضروري دی ولې په دې وختو کې چې موږ یو څوک ډیر پریشانه وي، خپل کار کوي او بس زندگی د ژوند سره ډیر مصروف وي. نو دا نیچر الله زموږ دپاره د دې دپاره پیدا کړی دی چې یو خو ډیر بینفټس لري، ښایسته اکسیجن او د بدن دپاره څونه فایده کوي، او بل په دې ضروري دی چې موږ باید ولاړ شو په نیچر کې وخت تیر کړو. زموږ وطنونه الحمدلله افغانستان، پاکستان او نور د مسلمانانو ملکونه او نور ګرده ملکو کې الحمدلله نیچر ډیر سته. خو په افغانستان کې په اوس وختو کې دا جنګ ډیر تاوانونه رسولي دي، لکه خلکو ته چې رسولي دي دا نیچر کې هم رسولي دي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې وخت پیدا کوئ او د نیچر سره خپل وخت تیروئ، ولې دا د صحت لپاره دونه فایده لري چې څوک یې نشي شمارلی. په دې کې د الله یو غټه شفا ده چې څوک نیچر ته راځي او په نیچر کې وخت تیروي. دغه شنې ولې ته چې زه راسم بس مې خپل ښایسته هېواد افغانستان را په یاد کړي. دغه رقم خواله به وه او دغه رقم ځای به ولو، او نو ما ته ډېر سکون په دا زړه کې راولي چې دا څونه ښایسته ځای دی او څونه ښه خوند کوي او څونه ښه پاکې اوبه دي. او په وطن کې چې زه به ماشوم ولمه بس به مې دا چمکول. نو دا خو ډېر ډېر غټ خوشحالي چاته راولي. نو هر وخت پیدا کوئ چې نیچر ته راوځئ او په نیچر کې وخت تېروئ، په شینګیا کې وخت تېروئ. دا د بدن دپاره ډېر ښه دی، ډېر ښه بینفټس لري او خوشحالي درته راولي. تلیفون یو څو منټه پرېږدوئ، واټساپ، یوټیوب، نور شی پرېږدوئ، راسئ په نیچر کې وخت تېر کړئ او بس دغه د دا اوبو اواز ته غوږ ونیسئ، یو ګوړی کښېنئ او تی به پوه سئ چې دا تی سره څونه په دې کې خدای څونه سکون تی ته در په دې کې اچولی دی او تاسو ته یې راولي. نو دا ډېر ضروري دی. او که یو کوچنی نوټ بوک در سره راوړئ، یو کوچنی کتابچه در سره راوړئ او ولیکئ هغه شیان چې تاسو د الله څخه په تشکر یاست چاندي، څونه ښه شیان خدای څونه درکړي دي. لکه الله چې په قرآن کې وایي چې ته دا خپل دغه شمارې په ژوند بیا ونه شمارې چې څونه کومک ستا سره الله کړی دی، څونه خوشحالي، څونه ابرویي یې درکړې ده. نو ولې په ژوند کې موږ ډېر وخت دا دغه کوو چاندي، موږ په ژوند کې دا کمی دی، روپۍ ډېرې نه لرو، ښه کار نه لرو، دا نه لرو، ها نه لرو، مګر الحمدلله الحمدلله ډېر شیان هم لرو. الله پر موږ باندې ډېر ډېر دغه راکړی دی. ته دنیا ته وګورئ چې څنګه حالات دي. نو حتمي راوځئ، حتمي په نیچر کې وخت تېروئ او خپل په هفته کې 2 واره 1 وارې دا ډېر ضرور دی. نو دغه زما پیغام ولو د نن ورځ دپاره، او زه دا هم راغلی یم. ډېر ښایسته ځای دی او دلته به خپل وخت تېر کړمه. مګر ما دا ضروري دی چې زه خپل پښتنو ته دا خبره ورسوم چې دا ډېر ضروري دی. ماشاءالله اوس هم ډېر خلک راوځي او په نیچر کې وخت تېروي، خو زموږ دپاره دا نور هم ضروري دی چې وایي چې دا خپل په تسکیم الاوقات کې په سکیجول کې ځای ورکړو. ډېره مهرباني. السلام علیکم.